تر ولګېدو د خپل وراره نه چې دی نو دواړه لاسونه کټ کړل او ورته ویل که چېرته تا کمپلین وکړو نو زه به تا په تیزابو کې ور واچوم. یاره دې هلک چې څه خبره کړې وه چې تره ولګېد او د خپل وراره نه چې دی نو دواړه لاسونه کټ کړل. دغه وراره د خپل تره ته ویلو ویل چې ته زمونږ کمه راځه او ته چې دی نو ته زما خویندو ته په بد نظر باندې ګورې، په غلط نظر ورته ګورې او زما مور ته هم په غلط نظر باندې ګورې، ته زمونږ کمه راځه او که ته بیا هم زمونږ که راځې نو ته چې دی نو ور به ټکې مونږ به ته ور کولاوو نو ته به بیا دننه راځې، ته به ډایرکټ دننه نه راځې زمونږ کا. نو په دغه وجه چې دی نو ترې لګېدلی دی او دواړه لاسونه یې وال دي، دواړه لاسونه یې کټ کړي دي ملګرو. بیا دې مور د خپل زوی ته وایي که نه وایي چې خله چې ستا نه لاسونه کټ کړل او خله چې ته یې مړ کړی نه او ته د دنیا نه رخصت کړی نه. دا هلک چې دی د خپل تره نه ډېر زیات تېرېدو. اوس چې سی ډي چې دی نو دا هم په ایکشن کې راغلی ده. اوس چې دی نو په کار چې دی لږ ته د انصاف میلاو شي د دې نه ولې په دې یوه خبره باندې دواړه لاسونه کټ کړلو چې ته چې دی نو ته زمونږ کمه راځه، ته زما خویندو او زما مور ته په بد نظر باندې ګورې او ته به ډایرکټ زمونږ کور ته نه راننوځې. دا هلک ډېر زیات یېرېږي دی چې دی نو کمپلین هم نه دی کړی او نه کمپلین کولی شي ځکه چې د خپل تره نه ډېر زیات یېرېږي. خلکو چې تاسو وکړو چې تا کمپلین نه دی کړی نو دی ورته ویل چې ما نه دی کړی، ما راپورټ پې نه دی کړی. ویل چې دا ولې نه دی کړی؟ ویل چې ما راپورټ کولو یا کمپلین مې کولو نو زما تره چې دی نو زه ما وجني او ویل چې زه به دې په تیزابو کې ور واچوم. دغه خبره یې وکړله. او بله خبره پکې دا ده که نه چې هغه په دې حکومت باندې بروسه نشته دی د پاکستان په حکومت باندې چې هغه چې دی نو ایکشن واخلي او بل دا چې که ایکشن یې وانخلي دا تره چې دی نو د خپل وراره به ختم کړي او د دنیا نه به یې رخصت کړي. ملګرو داسې وه. اوس چې دی نو دا واقعه په پنجاب کې راغله ډېر د افسوس مقام دی په دغې وړه خبره باندې چې دی نو تره ولګېده او د خپل وراره نه چې دی نو هغه لاسونه کټ کړل. اوس یې سی ډي له پکار ده که نه چې ایکشن واخلي او دې لږ ته دې هم انصاف میلاو شي په دومره خبره باندې چې دی نو تره لګي او د خپل وراره نه چې دی نو لاسونه کټ کوي او هغه چې دی نو دومره پته اوس نه لګي. اوس یې سی ډي له پکار چې ایکشن واخلي او دوی چې دی نو د دې ژر ګرفتار کړي او دغه ماشوم ته د انصاف میلاو شي چې ولې د یو ماشوم چې دی نو د هغه نه لاسونه والی کېږي هغه دومره یېرېږي چې هغه کمپلین نشي کولی، د خپل تره نوم نشي اخیستی. میډیا چې دی نو میډیا په مخ کې هغه چې دی نو دومره د خپل تره نه یېرېږي ځکه چې تره ورته داسې دمکیانې ورکړې وي. تره چې دی نو چې د خپل وراره نه لاسونه والی شي نو هغه هر څه کولی شي. دا ملګرو دا واقعه په پنجاب کې راغله. دا ویډیو ورسره شیر کړه یار دې لږ انصاف میلاو شي. ډېر زیاتی ورسره شوی دی یار چې دواړه لاسونه دې په دې ماشومتوب کې چې دی نو دې والي دي صرف په دې وړوکې خبره باندې چې ته چې دی نو زمونږ کور ته مه راځه ځکه چې ته زما خویندو ته په بد نظر ګورې، په غلط نظر باندې ګورې، زما مور ته په غلط نظر ګورې او ته چې دی نو زمونږ کمه راځه. په دغه ټیم کې تره لګېدلی او د خپل وراره نه لاسونه والي دي. یار په دې ویډیو باره کې تاسو څه وایئ ښه غوندې کمنټ ضرور وکړئ.